ملګرو یو ځلې بیا ښه راغلاست. پښتانه متل کوي چې سل دې ومره یو دې مه مره، او نن هغه ورځ ده چې زمونږ هغه یو مړ دی. خبره کومه د ډاکټر خالق زیار صاحب. ډاکټر خالق زیار په 15 دسمبر او 2014 کې له تل لپاره زموږ نه جدا شوی و، او نن د ډاکټر خالق زیار اووم تلین دی. نو په دغه مناسبت سره موږ غوښتل چې د ډاکټر صاحب په حواله باندې څو خبرې د هغوی په یاد کې وکړو. هر یو ټولنه چې کله د زوال ښکار کیږي نو د هغې په زوال کې مختلف محرکات وي چې هغه ډېر بنیادي کردار ادا کوي. او ډاکټر خالق زیار چونکې یو ډېر ځیرک انسان و، د هغه د ټولنې په حواله باندې خپل یو نقطه نظر و، او د پښتنو په ټولنه کې هغوی د خپلې ژورې مطالعې او مشاهدې په بنیاد دا خبره کوله چې زمونږ په پرمختګ کې چې د ټولو نه کم لوی خنډ دی نو هغه زمونږ محرکات دي، او دغه محرکات که په ټولنیز شکل کې دي، که دا په معاشرتي شکل کې دي، که مذهبي دي، که سیاسي دي، او که په هر ډول دي، خو هغه محرکات زمونږ په پرمختګ کې د ټولو نه لوی خنډ دی. لکه څنګه چې وایي چې څنګه به څه نه ویم چې دا نور خلک ږدي د وهم پیټي د پښتون په سر. یو وخت و که پښتنو له چا د وهم پیټي په سر باندې ایښي وو نو ډاکټر خالق زیار په هغه وخت کې د عقل او د شعور خبره کړې وه. خو دا بیله خبره وه چې یو سایډ ته ولس د توهماتو ښکار شي، بل سایډ ته چې انسان خپلې مجبورۍ شي او هغه کشمکش وي چې هغه ټولنې د جمود ښکار کړي. لکه ډاکټر صاحب وایي توهم او بېوسي د وخت دوه غشي، د یو ته ښکار شو اشنا او د بل زه شوم. اوس وهم څه شی دی؟ وهم هغه یو نظریه یا عقیده یا تصور دی چې هغه د خپل وخت د علومو سره غلط ثابت شي او بیا هم خلک په هغې پورې نښتي وي او هغه برقرار ساتي. لکه څنګه چې ټي ایچ هوکسلي ویلي و چې دا د هر یو رښتیاو مقدر دی چې د دې شروع د بدعت په شکل کې کیږي، یعنی خلک مخالفت کوي، او اختتام د توهم یا د وهم په شکل کې کیږي. نو یو وخت و چې کله انسانانو په نړۍ کې چې کوم مظاهر دوی د مخې ته راتله د هغې په شا باندې د کاز اینډ افیکټ د اصولو نه نو خبر، یعنې د اسبابو چې کوم اصول دي چې دا د څه وجې نه داسې مظاهر مخې ته راځي. نو هغې مظاهرو د انسانانو په زړه کې مختلف قسم ویرې طرحې پیدا کړې وې چې د هغې نه بیا مختلف قسم توهمات منځ ته راغلي دي. یعنې که یو څیز به حرکت هم وکړو نو د دوی به دا تصور پیدا شو چې ګینې په دې کې څه پیرې یا څه جن ننوتې دی که نه، او ویره طرحه به ترې جوړه شوه. نو ډاکټر صاحب وایي چې د خټې په کورونو کې اوسېږو، د اسمانه خو به خامخا ویریږو. یا لکه یو بل ځای کې هم وایي چې کله چې هم سیلی طوفان راشي پوه شم چې اوس به توره بان راشي. دا هغه زمونږ د یو ملایي قصو ته په دې کې اشاره کوي. هغه وخت و چې خلک په ډېر کچه کورونو کې اوسېدله، نو لږ سیلی او طوفان به هم هغوی لپاره ډېره زیاته د ویرې طرحې خبره وه. د هغې سره بیا مختلف قسم توهمات تړلي، او نن هم که موږ هغه پخواني تاریخونه وګورو، تهذیبونه وګورو، نو په هغې کې داسې قسم خبرې موږ مخې ته راځي چې د انسانانو د وریځو عبادتونه کړي دي، د طوفانونو یې کړي دي، د سیلابونو یې کړي دي، د دې لپاره چې دا بیا موږ ته تکلیف نه راکوي. خو د هغې په شا چې کم هغه بنیادي ساینسي محرکات نو په هغې باندې خو نه خبر. نو دغه توهمات د هغه امچور ذهنونو پیداوار و. خو اوس په دې هوښیار وخت کې هم چې په دې توهماتو پسې څوک انخلي نو هغه بیا په دغه ترقۍ په دغه منډه کې اکثر شل پاتې کیږي. ډاکټر صاحب وایي چې ښاپیرۍ ډېرې په دې لارو کې وي، اوس چېرته مخې له یوه نه راځي. یو سایډ ته که دا شعر زمونږ چې کوم په مونږ ظلمونه وشو، زمونږ بربادي وشوه، او هغه ښایسته مخونه نن سبا ډېر زیات هغه شان نه ښکاري چې څنګه وو، اوس ډېر نوکاري شوي دي. نو یو هغه سایډ ته هغه زمونږ حسن و رونایي د ټولنو نه ختمه شوې ده، نو بل سایډ ته ډاکټر صاحب هغه د یو ملایي واقعو ته هم اشاره کوي چې پخوا به خلک به غر د پاسه کېناسته نو غر به یې روان کړو، یا به د اوبو د پاسه ګرځېده. ځینې خلک په الوتل هم. اوس ولې څوک نشي الوتی؟ اوس ولې څوک په اوبو باندې نشي ګرځېدی؟ چې انسان د کاز اینډ افیکټ په دې اصولو باندې پوه شو نو هغه ته پته ولګېده چې رښتیا څه دي او ځینې خبرې صرف لیکلي شوي وي. نو یو وخت و
د ارسطو په وخت کې ارسطو چې کوم په د هیونز کتاب لیکلی ان هیونز په هغې کې هغه دا خبره کړې وه چې په ځمکه چې کوم ده دا په ځای ولاړه ده او دا انور او دا هر شی چې کوم دي دا د دې نه ګیر چاپېره دا نورې سیارې دا ګرځي. دغه خبره د هغه وخت د مذهبي ډلې په حق باندې او د هغوی په ګټه باندې تمامېده او هغوی ورته ډېر زیات توجه ورکړه او دا یې ډېره زیاته خوره کړه. نو بیا د هغه نه پس چې کله کوپرنیکس راشي او په ارسطو باندې تنقید وکړي چې نه دا ځمکه چې کوم ده نو دا چور دی او دا انور چې کوم دی دا ساکت دی دا په ځای باندې ولاړ دی. نو دا کوپرنیکس مخالفت وشو او د مذهبي ادارو له اړخه هغه بدعتي وګرځولی شو. تر 100 کالو پورې د کوپرنیکس کتابونه پراته دي خو په هغه باندې څوک یو ټکي نشي لیکلی چې دې سړي څه ویلي دي ځکه چې هغه سړی په هغې باندې ډېره سخته پابندي لګېدلې وه. بیا چې کله ډېر وروسته ګلیلیو راغی او کیپلر راغی او هغه د کوپرنیکس د خبرو حمایت وکړو د څه موډیفیکیشن سره نو هغوی باندې هم سرکاري پابندي ولګېدله او جیل ته واچولې شوله. دغه خبره چې ارسطو کړې وه په ایټلي کې برونو د دې خلاف لیکل وکړل. برونو هغه سړی و چې هغه ټول انجیل غلط ثابت کړی و چا ورته هیڅ نه ویل خو چې د ارسطو صرف د دې نظریې هغه مخالفت وکړو او بیا خاص کر د هغه غایت چې کومه نظریه ده چې په هر یو څیز مقصد د مخکې نه ټاکلی شوی دی نو په هغې باندې د هغه ځایګي مذهبي ډلې هغه راونیو او اور ته یې ورویشت او ژوندی چې کوم دی هغه اوسېدو. نن ټوله نړۍ د برونو صفتونه کوي هغه په ښو ټکو یادېږي. په خپل وخت کې هغه خلکو د هغوی سره څه کړي. ډاکټر صاحب هم وایي چې زما مولا خلکو ته اوس هم وایي ځمکه ولاړه ده او نور ګرځي. نو یو وخت کې قحط راغلی و. ډاکټر صاحب په خپل یو سپیچ کې ویله چې د هغه ځای مقامي خلکو د اعلان کړی دی چې د جمعې په ورځ باندې به د سکول د چوټۍ نه پس ماشومان ډاګې ته روځي او بیا به د لمانځه نه پس مشران روځي او د باران دپاره به د استسقا د لمانځه دپاره راځي. نو په دغې مناسبت سره په دغه تاثر کې ډاکټر صاحب یو خطه لیکلې وه چې په دې هوښیار وخت کې هم موږ سادهګان تش په دعا وطن ودان غواړو او د استسقا د مونځ دپاره زیاره اوس هم زوړاګو ته باران غواړو. نن موږ ته دا پته ده چې باران څنګه کیږي. هغه کوم واټر سایکل دی په هغې سره هغه شانتې باران کیږي او هر سړی په هغې باندې پوهیږي. کله چې به زمونږ په وطن کې د سفر میاشت راله نو پښتنو به چوري کوله. چوري به غالبا ټول پیژنئ چې چوري څنګه کیږي. په غنمو په وړو کې د غوړې شربت واچي د هغې نه روټۍ پخې کړي او هغه معده کې هغې ته موږ چوري وایو غوړي پرې واچوي که نه دا به یو قسم خوراک و. خو دا مشهوره ده چې سفر په میاشت کې رانده ګوډ راګډ شي پیریان راشي نو دا چوري چې به کله پښتنو وکړه دغه ټوکره به یې راواغسته غونډه به یې په یو کمره کې کېښوره دروازه به یې پسې رابنده کړه او د اواز به یې کو چې پیریانو ماماګانو تاسو ته خپله برخه وخورئ. دا په دې وجه وایي چې دغه کوم مخلوق راغلی دا خوراک غواړي او که دوی ته موږ په دې کې څه ورنه کړو خپله برخه دا بیا په موږ پسې راځي او موږ به تنګوي. نو ډاکټر صاحب وایي چې په دې شعر کې یو سایډ ته که د خپل وطن هغه بدې څېرې موږ ته رامخې ته کوي او موږ ته د خپل دفاع یو قسم یو چل ښایي نو بل سایډ ته هغه خپل ټولنیز چې کوم زموږ د توهماتو برخې دي او د تاریخ یو برخه هغه هم په ګوته کوي موږ ته چې میاشت د سفرې ده لانده ګوډ راګډ شوي ګرځي چاړه چاکو در سره هر وخت ګرځوه جانانه. چې کله به د پښتنو په ټولنه کې یو توهم دا هم و د چا نه به چېرته کې غلا وشوله نو هغوی به تلله د بل یو کلي یو عامل به او د هغه سره به د هغه پیریانو اختیار و هغه به خپل اعمالو سره د هغه بل کلي پیریان راغوښتل او د هغوی نه به یې معلومات کول. بیا خاص کر داسې چل به یې کوو چې هغوی ته به یو ډېره مبهم خبره وکړی شو ورته ویې به چې تاسو ځانه مطلب خپله راولاړ کړئ او تاسو ته به کس معلوم شي. نو چې په چا به شک راغی په هغوی پسې به لاړه. ډاکټر صاحب هم د دغې عمل ذکر کوي په خپله شاعرۍ کې چې اوس یې هم ګوري په پیریانو باندې اوس هم د چا نه چې څه ورکه کېږي. یا لکه بل ځای کې وایي چې ورکه لا اوس هم په پیریانو ماماګانو ګورم او یقین مې اوس هم د دې وخت په دانشور نه راځي. نو دا هغه توهمات دي چې کوم اوس هم تقریبا زمونږ په ټولنه کې چې کوم دی هغه مروج دي. یا به زمونږ په ټولنه کې بل یو کار هم کېدو چې پښتانه وایي چېرې یو پاکه کوزه به راوړې نه وي هغه به په میدان کې داسې کېدی او چې کوم مشکوک کسان دي هغه به راغونډ کړه به د هغې نه تاو کړي ګیر چاپېره
او تلاوت په شروع کې د سورت یاسین دا کوزه به حرکت شروع کړي دا به تاویږي نو چې کوم یو غل وي چې غلا کړي دا به په هغه باندې ودرېږي نو دغه ته به مونږ وایو چې یاره نن به چې کوم دی په فلانې حجره کې لکه کوزه ګرځي که نه چې په هغې سره غل معلوم شي نو ډاکټر صاحب وایي چې چېرته مې غلا د نظر سپیازه نه شي چېرته مې غلا د نظر سپیازه نه شي او ماله به نن په سر کوزه ګرځوي نو دغه چې کوم زمونږ وهم دی هغه دغه ته په خپله شاعرۍ کې اشاره کوي او مونږ ته یې ښایي یا چې کله به پیریان چا په خپله ولقه کې راوستل یعنې په خپل کنټرول کې به یې راوستل نو عموما دا کار به زنانه وکړو د خپل سر ویښته به یې راواخیستل او هغې ته به یې اور ورته کړو دوی به دا سوچ کوو چې د دې نه کوم لوګي راخیږي نو دغې له به پیریان راځي او چې هغه پیریان کوم دی له راشي نو هغه بیا د دوی په کنټرول کې دوی ته بیا د خپل منشا مطابق کار اخیستی شي ډاکټر صاحب دغه هم په خپله شاعرۍ کې رابندوي او وایي چې پیریان دیوان دې له ولقې وتې دي ویښته دې مه سېځه لوګي مه کوه اوس په هره ټولنه کې د دغې توهماتو د برقرار ساتلو دپاره څه مخصوص خلک وي چې هغه دغه زور لګوي چې دا باقي پاتې شي که نه حقیقت خو دا دی چې یو څیز فرسوده شو هغه د کار پاتې نه شو په کار ده چې هغه د وخت سره ختم شي خو چې ختم نه شي او برقرار وي نو څوک نه څوک د هغې په شا وي چې هغه برقرار ساتي او هغه خلک ډاکټر صاحب په خپله شاعرۍ کې موږ ته ډېر زیات ښکاره په ډاګه کړي هم دي یو پیره د هغوی د وفات نه یو څو ورځې مخکې د هغه په حجره کې زه د هغوی سره میلاو شوم نو ډاکټر صاحب ما ته د دې ټولنې او په دې کې چې په کومه طریقه کار کیږي یو څو خبرې راته وکړي چې هغه نن هم ماته یادې دي ډاکټر صاحب ویل چې یو وخت و چې خلکو به خپل بچي سبق له نه لېږل سکولونو ته او دا به یې ویل چې سبق ته مدرسې وي دپاره یې د پیسې وي جنت کې به یې ځای نه وي په دوزخ کې به ګسې وي نو خلکو به تعلیم چې کوم دی په خپلو بچو نه کو دا به یو حرام کار به یې ګڼو چې دې کې ګناه ده بیا د وخت تېرېدو سره اوس داسې مشران د هغوی په هغه زیارونو کړاوونو سره په خلکو کې دونه شعور راغی چې یاره دا تعلیم خو ډېر ښه شی دی او دا مونږ ته دا خلک بد وایي چې په بچو تعلیم مه کوئ نو تعلیم یې شروع کړو خو په هلکانو به یې تعلیم کوو په جینکو به یې نه کوو هغه به ورته بیا هم داسې د یو خپله انا او د غیرت مسله ښکارېده بل طرف ته به یې د څه خپلو نظریاتو سره تړلې وه بیا په هغې باندې هم کار کېدو اوس خلکو کې دونه شعور راغی چې په زنانو باندې هم تعلیم کول پکار دي نو ډاکټر خالق زیار صاحب ویل چې اوس زمونږ په هره کوڅه کې په هر ځای کې چې کوم دی مونږ ته داسې ځایونه کولاو شوه چې هلته کې مونږ ته مدرسې کولاو شولې په د یو بدل کلچر نمایندګان چې کوم دي هغوی راغلله او هغوی یو داسې کلچر مونږ ته پرزنټ کړو چې هغه زمونږ د معروضي حالاتو سره هېڅ سمون نه خوري نو مسله په دغه ځای کې دا وشوه چې دا ماشوم سکول ته لاړ شي هلته ورته وایي چې بچې باران داسې کېږي د ساینس سبجیکټ دی چې واټر سایکل دی دا اوبه دي دا بخارات بره لاړ شي له دې نه وریځې جوړې شي بیا ترې باران وشي او ښکته راشي او چې بیا کله دی د سکول نه څنګه راشي دا غریب ستړی ستومانه په 2 بجې باندې راشي نو دی له بیګ وباسي او بیا چې کوم دی مدرسې ته روان شي هلته کې چې کوم دی بیا دته بالکل یو بدل څیز ښوول کېږي چې نه دا داسې نه کېږي په واټر سایکل سره بلکې دا په یو بله طریقه باندې کېږي نو دا ماشوم دی او دته ډبل کمانډ میلاویږي یعنې د ده ذهن خو که چېرې دی خو لاس پسې نه پوهېږي دی زده کړه کوي ده له موږ په 2 کښتو باندې خپې کېښودې نو هغه چې هغه کم کریټیو ذهنیت جوړېږي د هغه له موږ بالکل تباه او برباد کړو ډاکټر صاحب چې دا ساینسي طور هم غلطه ده که بیا چې موږ په 10 کاله کې میټرک کوو په کار ده چې 15 کاله کې کوو سهار به هم سکول ته ځو مازدیګر به هم ځو خو نه ساینس یې راته وایي چې نه دا غلط کار دی میډیکل ساینس دونه بوج په دغه کچه ذهن راوړل چې کوم وي هغه نه وي په کار دغه خبره هغه په خپله شاعرۍ کې بیا راخلي په تاثراتو کې چې د سکول په ځای مولا له لیږو اخلو د خپلو ماشومانو ازار یو کار کو ډېر هم مقدس وي زیاره چې په خپل وخت نه وي نه دی په کار خو مونږه هغه مشرانو خپل چې کوم د هغوی زیارونه او کړاوونه هغه ډېر په ایماندارۍ سره سرته رسولي دي مونږ هغه خلک یو بیا چې د چا په حواله باندې ډاکټر صاحب لیکي وایي وژنکم هم خو دلته زه راځه او زه وهمي یم ما پخو نیولې نو داسې بې شمېره توهمات زموږ په ټولنه کې موجود دي اوس هم چې هغې ته مونږ پام نه دی کړی او په کار دي چې په جدید دور کې مونږ بدلیدونکي حالاتو سره خپل ځان ایډجسټ کړو مونږ په هغه شیانو باندې کار وکړو چې کوم زمونږ په ټولنیز پرمختګ کې خنډ جوړېږي دغه شیان په ګوته کړو په دغه باندې مونږ خبرې وکړو د غره د سرې وکړو
او هغه خپل فیصله کوم کردار د یو ټولنې په پرمختګ کې چې کوم دی هغه مونږ ادا کړو. ځکه ډاکټر صاحب به ویل چې رښتیا ویل پکار وي، د غره د سره ویل پکار وي، رښتیا خبرې له وخت راځي. دغه څو خبرې وي مختصر د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې چې هغه کوم مذکور توهمات وو چې زموږ په ټولنه کې اوس هم مروج دي. د دې نه علاوه د ډاکټر صاحب شاعري ډېره زیاته ګڼ اړخیزه ده، د ژوند د هر یو اړخ احاطه کوي. لکه مثلا که موږ د ډاکټر صاحب د حسن په تصور باندې خبرې وکړو، نو د هغه ټول د حسن تصور چې په شاعرۍ کې خور ور پروت دی هغه به یو سایډ ته کړو، یو طرف ته به کړو، صرف په یو اړخ باندې به خبرې وکړو. یو زموږ سره حسن ټاکي دی، یو جمال دی. اکثر خلک په دې کې ګډوډېږي، دا خلط ملط کي. حسن یو ډېر زیات هالیسټیک ورډ دی، یعنې دا ډېر زیات وسیع دی. په دې کې جمال او جلال دواړه چې کوم دي هغه شامل دي زموږ سره. جمال بیا ځان له چې کوم دی ښایست او د دغې صنف نازک سره تعلق ساتي، او جلال چې کوم دی نو دا روب داب دی، دبدبه ده، بهادري ده، دغه خصوصیات چې کوم دي هغه بیا په دې کې شامل دي. خو د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې چې دغه بیا کوم تصور دی دا هم په دغه مرکب شکل کې دی، خو ډاکټر صاحب فوقیت بیا ورکوي جلال ته په جمال باندې. او دا د هغه په هغه یو شعر کې ډېر زیات واضح دي چې وایي زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د پښتون د جلال سره چې کوم دی تشبیه ورکوي، او د ښایست چې کوم دی نو د هغې د جمال سره بیا چې کوم دی خبره کېږي. د دې نه علاوه د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې چې کوم د حسن تصور دی هغې کې بیا موږ ته سبجکټیویزم چې کوم دی مخې ته راځي. وایي زه چې په هر څه کې ښایست ووینم، ویم چې هم ستا نه به یې غلا کړي دي. دلته دوه تصورات مخې ته راځي که نه. یو معروضي تصور دی د حسن، هغه دا دی چې د ښایست چې کوم دی دا به هر موجود دی، دا د خپل موجودګۍ لپاره په انساني ذهن باندې انحصار نه کوي. او بل بیا چې کوم دی هغه د سبجکټیویزم دی. سبجکټیویزم دا دی چې کوم څیز تا ته ښایسته ښکاري بس ستا ورسره مینه د هغه ښایسته دی، او بیا د هر یو انسان په هغې کې د حسن معیار چې کوم دی هغه ځان له ځان له وي. نو دا دواړه ډېر زیات په پیک باندې دا ډسکشنز ولاړ دي. او بل تر دې په منځ کې بیا نور هم داسې تصورات شته دي ډېر زیات. خو د ډاکټر صاحب په دې شعر کې چې کومه خبرې کېږي هغه د خپل محبوب چې کوم حسن دی هغه ډېر زیات اپسولوټ ګڼي چې یاره په کوم څیز کې هم زه ښایست وینم نو دا ګڼم چې ګنې دا بیا ستا نه غلا کړي وي. او دا وی هم داسې چې څنګه شکسپیر ویلي وو که نه، د بیوټي لایز ان د آیز اف د بیهولډر. نو چې کوم د چا سره د چا مینې وي د کوم څیز سره هغه ورته ښایسته ښکاري. نو دغه د ډاکټر صاحب د حسن چې کوم هغه ډېر جوت اړخ دی هغه هم دغه دی چې هغه جلال ته په جمال باندې فوقیت ورکوي، حالانکه دا ډېر خلک په دغه مرکب شکل کې وړاندې کوي. د دې نه علاوه چې د ډاکټر صاحب بیا کوم تصور د مینې راځي په شاعرۍ کې، نو هغه ډېر زیات خور ور دی، ګڼ اړخونه یې د هغې ټچ کړي دي. خو هغه ځانګړتیا چې پکې کومه ده نو هغه دا ده چې د هغه د مینې هغه بې باکي ده، دا چې هغه پټه نشي پاتې کېدی او هغه اظهار کېږي او هر سړی ته بیا خبر وي. لکه په خپله هم وایي په یو قطعه کې ډېر ښکلې چې مینه او پټ په پټه لویه خدایه، ما به د زړه سره په شر واړوي، په ډاګه اخلمه نامه د جانان، څوک به مې څه د لارې خر واړوي. او یا لکه په یو بل شعر کې هم وایي چې څنګه به بیل شو چې د کلي خلکو په ما او تا نامه یوه ایښې ده. نو ډاکټر صاحب هم دا هغه تصور دی چې خوشحال بابا ډېر زیات مخکې ویلي چې زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. دا هم هغه بې باکي ده چې هر چا بیا په یو خپل ځانګړي انداز کې وړاندې کړی دی، او د هغې بیا خپل یو خوند وي، خپل یو اسلوب وي، د هغې خپل یو اثر وي. بیا نو ډاکټر صاحب هم دغه ګڼي چې مینه چې کوم ده نو دا پټه نشي پاتې کېدلی بلکې دا ظاهرېږي. د دې سره د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې یو بله ځانګړتیا چې موږ ته ښکاري هغه دا ده چې ډاکټر صاحب د هغه خلکو په شان شاعري نه ده کړې چې شاعري فقط یو الهامي څیز ګڼي چې ګنې دا په ما باندې څه څیز را نازل شي ګنې هغه به زه ولیکم، بلکې هغوی د دې لپاره ډېره زیاته لوسته کړې ده، ډېره زیاته مشاهده یې کړې ده. یو وخت و چې کله زموږ په وطن کې دغه د اور لوبه شروع کېده او هغه لمبې بلېدې، نو ډاکټر صاحب په هغه وخت کې ویلي و چې اور دې پاتې پښتونخوا ته راخورېږي زه یې وینم، د امونه تر خیبره چې څه وشو هغه وشو،
بیا چې کله هغه اور دلته راخور شو، دلته راورسېدو، هم هغه خپله خبره تکراروي او د هغه تصدیق کوي بیا چې ما دغه اور ډېر پخوا لیدلی، نن چې هر څوک یې لمبو ته ګوري. نو ډاکټر صاحب چې کومه شاعري کړې هغه ډېره زیاته شعوري طور کړې ده. هغه دغه درد چې کوم ته به هغه شعوري درد ویلو چې د خپل قام غم به یې خوړو، هغه به وي چې دا ما خوب ته نه پرېږدي. نو همدغه وجه ده چې ډاکټر صاحب په حواله باندې صاحب شاه صابر په یو خاکه کې ډېره ښکلې خبره کوي چې د ډاکټر خالق زیار د هرې جذبې په سر باندې د عقل یو څوکیدار ولاړ دی.